بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دا طریقه وښیم چې موږ څنګه کولی شو د یو کمپیوټر پاسورډ له منځه یوسو. که چیرې موږ سره د هغې کمپیوټر پاسورډ هم نه وي، خو شرط پکې دا ده چې باید ته کمپیوټر کې یعنې زه اوس کمپیوټر کې دلته ان یم، خلاص یم. فعلا دا زما اکاونټ د یوزر اکاونټ مې ده، قادر وطنوال په نوم. پوه شوې؟ دغه اکاونټ ته زه څنګه کولی شم چې دغه اکاونټ پاسورډ زه له منځه ویسم، بل پاسورډ ورته ورکړم. متوجه خو شولې؟ دغه اکاونټ زه څنګه کولی شم په دغه اکاونټ کې خپل د خوښې پاسورډ ورکړم چې د چا کمپیوټر یعنې او ته پوهېږې چې زه غواړم چې دغه کمپیوټر پاسورډ له منځه ویسم یا دغه اکاونټ پاسورډ له منځه ویسم. وګوره دلته ما سره بل اکاونټ دی، یوټیوب اکاونټ. ته غواړې چې دغه اکاونټ ته یو چا پاسورډ ورکړی دی، پوه شوې؟ یو کس پاسورډ ورکړی او ته اډمین یې او ته مشر، ته غواړې چې دغه پاسورډ زه له منځه ویسم. په کومې طریقې موږ کولی شو دا له منځه ویسو؟ په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دا طریقه وښیم. خو خبره ګوره پکې دا د اول نه تاسو ته وایم چې تاسو کمپیوټر کې ان هستئ، کمپیوټر دې خلاص وي یو ځلې. ښه، دې نه مخکې چې درس شروع کړم، که چیرې زما چینل هم سبسکرایب کړی نه یې، سبسکرایب وکړئ، د زنګ علامه هم فعاله کړئ چې د ټولو نه مخکې زما ویډیوګانې تاسو ته ورسیږي. ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل. د دې کار دپاره موږ کولی شو د سرچ کې سیم دی موږ سره دلته راغی. کله چې راغی په دې باندې به رایټ کلیک کړو، دې نه بعد به رن از اډمنسټریټیو کله چې ووهه دلته راځي یس به ووهئ. طریقه یې موږ سره دا شوه. اوس دلته موږ سره لومړی باید دلته موږ چې ولیکو، دلته باید لومړي کې نت فاصله یوزر USER کله چې ولیکه دې نه بعد انټر وهو. کله چې موږ دلته انټر ووهو، وګوره دلته زموږ د کمپیوټر کې چې کوم اکاونټونه دي موږ ته هغه دلته راښیي. ډیفالټ اکاونټ دی موږ سره، دا موږ سره ډیفالټ اکاونټ دی. یو چې دی قادر وطنوال په نوم دی او بل اکاونټ موږ سره دلته یوټیوب په نوم چې کوم دی یوټیوب اکاونټ. زه غواړم چې دغه یوټیوب چې کوم ما سره اکاونټ دی دغه پاسورډ له منځه ویسم. وګوره دلته خو ما تاسو ته اکاونټ وښوده. که چې دلته راغلی په دې باندې به لیفټ کلیک وکړئ، دلته موږ سره اکاونټ راځي. که چیرې ته غواړې دې اکاونټ څخه ساین اوټ شو، ساین اوټ ووهه، دا اکاونټ سمه ده. دا اوس پاسورډ لري دا اکاونټ. زه غواړم چې دې اکاونټ پاسورډ له منځه ویسم. اوس زه دلته راځم لیکم، دلته به هم ته ولیکې نت یوزر، فاصله به ورکړې. کله چې فاصله وکړه زموږ سره کوم اکاونټ د یوټیوب په نوم، دا به دې ځای نه خوښه دی کاپي کړئ یا لیکي. سمه ده، د دې ځای نه غواړم چې کافي کړمه مکمل. سمه ده، دلته ما څخه انټر ووهل شو په ساوند کې. دلته زه پیسټ کوم، هم دا باراني ساحې کې کار نه کوي ما سره، ځکه دلته ما څخه په خطایي کې انټر ولګېده. ښه، زه بېرته ما دلته به ته ولیکې نت فاصله USER، دلته به یوټیوب ولیکې یوټیوب. کله چې ولیکې دلته به ته یو فاصله ورکړې. دلته چې کله فاصله ورکړه، اوس دلته ته کولی شې چې کوم پاسورډ ستا خوښه وي همغه ورکړې. زه دلته پاسورډ ورته ورکوم قادر ADER، سمه ده، او فاصله او انټر وهم. دلته اوس موږ سره به دا کمانډ کمپلیټ سکسسفولي، د کمانډ کمپلیټ سکسسفولي، دا کمانډ په کامیابۍ ترسره شو. سمه ده. اوس زموږ پاسورډ دغه یوزر ته بدل کړه. په دغه اسانه طریقې موږ کولی شو چې د یو کمپیوټر یوزر اکاونټ پاسورډ بدل کړو ډېر په اسانۍ سره. فقط ګوره دې کې دومره چې نشته، دوه کاره دي موږ سره. اول کې دلته نت یوزر لیکي، موږ ته دلته مکمل زموږ د اکاونټونو کوم لیست موږ ته راښیي. دلته ما سره دوه اکاونټ دی، یو قادر وطنوال دی او بل چې دی یوټیوب په نوم. هغې نه بعد به ته دلته چې ولیکې نت یوزر، دلته چې کله ما دا ولیکه هلته زما لاس ولګېده، خطایي سره انټر ولګېده. ښه، خو دا ګوره نه ده. دلته چې کله نت همدغې په ځای د یوټیوب ولیکه، بیا چې کوم پاسورډ ته تا خوښه یې هماغه ورکړه. پوه شوې؟ دوه کاره دي. یو کار موږ سره نت یوزر به ولیکې، هغې نه بعد دلته لاندې به هم نت یوزر ولیکې، اکاونټ نوم به دلته ولیکې. که چیرې قادر وطنوال او دلته ما سره دوه اکاونټه دي، قادر وطنوال او یوټیوب، دغلته به د اکاونټ نوم ولیکې، فاصله ورکړه، چې کوم پاسورډ ته ستا خوښه وي هماغه ورکړه. خلاص، دومره پکې چې نشته. که چیرې کومه پوښتنه لرې
کمنټ کې راته ولیکئ.